فرزدق یو شاعر دی، د فرزدق ښځه وایي مړه سول، د ده ښځې چې مړه سول امام حسن بصري صاحب په جنازه کې و. دا خورا غټې خبرې دي، تابعی دی. د فرزدق شاعر ښځه چې مړه سوله وایي دی په جنازه کې راووتی. د بصري څه چې علما فقها بزرګان و دا ټول راووتل، غټه جنازه وه. دی د نامتو شاعر د دنیا یعنی زموږ تاسې اصطلاح وایي نړیوال شاعر چې بولي خپلې زمانې وخرج فی حسن البصري وایي څوک هم راووتی، حسن بصري وایي په جنازه کې راووتی. نو بیا فرزدق ته ویل چې ما عادت لهذا اليوم، د دې ورځې دپاره دې کومه تیاري کړې ده؟ ملګري خو دې ولاړه، کومه تیاري لرې؟ وایي دورت الشهادة ان لا اله الا الله مس 80 سنه، اتیا کاله کېږي چې لا اله الا الله وایم. اتیا کاله کېږي چې لا اله الا الله وایم. فلما دفنت وایي د فرزدق ښځه چې ښخه کړل نو قام الفرزدق على قبرها، دی پر قبر باندې ودرېدی، 3 بیته یې ویل عربي: اخاف وراء القبر ان لم يعافني، خدایه که ته ما معاف نه کړې زه د قبر څه بیریږم. اخاف وراء القبر ان لم يعافني، که دې معاف نه کړم د قبر اخوا ته بیریږم. اشد من القبر، تر قبر سخت د چی څه؟ التهابا وضيقا، د ګرمو لمبو او د تنګو تاریکو ځایو سره. اذا جاءني يوم القيامه قائد، چې کله د قیامت په ورځ ما ته یو لارښود راسي، عنیف سخت، والسواق یو چلونکی کس راسي، یسوق الفرزدق، د قیامت په ورځ به هغه سختې فرشتې راسي، فرزدق به کش کړي. لقد خاب من اولاد آدم من مشى، یقین بېشکه د آدم علیه السلام په اولادو کې ناکامه دي هغه کسان. کم کسان؟ الى النار مغلول القلادة ازرقا، چې لاسونه یې په غاړه کې بند دي، توقو الچکو بیړی پکشي او دغه رقم. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، مړ به مجرمین د قیامت پر د شنو سترګو خاوندان ټول کو، هغه سرسته فبکا، نور جنازه سره ختم سول.